پنځه منځونه دی بلا ورپسې خدای مې مړ شوی جنازې ته ځمه. سلامونه ملګرو، دا غزل به تاسو ته ولولمه. له دغو بیتونو نه ستاسو برداشت څه ده؟ زه خو یې لږ ګنګس کړلمه. راځئ غزل را سره واورئ، بیا راته په کمنټ کې دا بیتونه معنا کوي او ستاسو برداشت څه ده. غزل شروع کوم. وایي خپل ایمان ګورم آینې ته ځمه، زه د هندوانو بتخانې ته ځمه او په خاموشۍ مې ژوندي پوهه نه شول. په خاموشۍ مې ژوندي پوهه نه شول. کرکې وهمه هادرې ته ځمه او ستا جنتونو کې تنګ شوی یم، ستا جنتونو کې تنګ شوی یم. خدایه دوزخ ته یوې شپې ته ځمه او نظر مې تت وجود د لړزه لړزه ده. نظر مې تت وجود د لړزه لړزه ده. نیت د ګناه تړم سجدې ته ځمه او پنځه لمونځونه دي بلا ورپسې خدای مې مړ شوی جنازې ته ځمه او حسن ساقي په سر اخیستی یمه منډې وهمه میکدې ته ځمه او سل سوالونه کړي فلاح له مانه، سل سوالونه کړي فلاح له مانه چې له انګړ نه دروازې ته ځمه. دا د فلاح صاحب شعر ده، ډېر جالب او په ډېر یو رقم انداز باندې لیکلی ده چې زه خپل هم دغه بیتونو باندې زما پوره سر خلاص نه سم. له دغو بیتونو نه یا دغه څو بیتونه چې پکې دي له دغو نه ستاسو برداشت څه ده؟ بالخصوص له دغه بیت نه چې پنځه منځونه دي بلا ورپسې خدای مې مړ شوی جنازې ته ځمه. په کمنټ کې راته ولیکئ او زه وګورم چې ستاسو برداشت له دې نه څه ده یا تاسو دا څنګه ځان ته معنا کوئ. زه مو حتما کمنټونه لولم، زما لپاره دا جالبه ده. هیله ده کمنټونه وکوئ او سنګروال له ځان سره فالو ساتئ. مننه. یو سړی راته یادېږي فلا زړه مې نه صبرېږي، دعاګانې نه قبلېږي، له اسمانه راغورځېږي نن مې ځان له ځان ډارېږي. یو سړی راته یادېږي، یو